السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له خپل موبایل څخه و بل چاته په ناولدو نمبرو ټلیفون ور وکړئ. او دوستانو هغه کس ته به ستاسو نمبر نه راړوي، هغه ته به د بل ملک نمبر راړوي یا به د دیز نمبر راړوي، خو هغه به ناولده نمبر وي، ستاسو نمبر به نه وي. نو بیا به هغه کس تاسو نسي پیژندلی. نو که چیرې تاسو هم غواړئ چې و خپلو ملګرو ته و خپلو دوستانو ته په ناولدو نمبرو ټلیفون ور وکړئ، نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو وی پی ان انسټال کړئ. د دغه وی پی ان نوم ده ټربو وی پی ان. د دغه وی پی ان ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه وی پی ان تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه وی پی ان انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه وی پی ان خلاص کړئ. ګور دوستانو وی پی ان به تاسو خامخا کنیکټ کوئ. که چیرې تاسو وی پی ان نه کړئ کنیکټه، نو بیا تاسو یو چاته په ناولدو نمبرو ټلیفونان نسئ ورکولی. نو که چیرې تاسو بیا وی پی ان کنیکټ کړئ، بیا تاسو هر چاته په ناولدو نمبرو ټلیفونان ورکولی شئ. یعنې وی پی ان به تاسو خامخا کنیکټ کوئ. نو دلته ګورئ ټیپ ټو کنیکټ، په دغه بټن باندې به سمپله تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه بټن باندې کلیک وکړئ نو ګورو دوستانو تاسو کتلی شئ چې کنیکټینګ روان سو. نو به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ او وی پی ان به اوس کنیکټ شي. نو موږ هم انتظار ورته کوو چې وی پی ان کنیکټ شي. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی شئ چې دلته راغلی کنیکټډ وی پی ان کنیکټ سو. نو اوس به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. کروم براوزر په هر موبایل کې له ځانه وي. نو په دا نور براوزرانو کې کله کله کار نه کوي، خو په کروم براوزر کې هر کله کار کوي، هر وخت کار کوي. نو تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ او په کروم براوزر کې به اوس تاسو یو ویب سایټ خلاص کړئ چې د هغه ویب سایټ په ذریعه سره موږ و هر چاته په ناولدو نمبرو ټلیفونان ورکولی سو. نو سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو د هغه ویب سایټ نوم ولیکئ. د هغه ویب سایټ نوم ده تعلیم seo.com/precall. دغه به تاسو کې ولیکئ. ګور دوستانو تعلیم seo.com/precall دا به تاسو کې ولیکئ او په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ. نو ګور دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ سره دغه ویب سایټ خلاص سو. نو اوس به سمپله تاسو لیږ لاندې راسئ او دلته یو بټن ده، په هغه بټن باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو لاندې راسئ ګوره بیا دغه بټن ده وایي کال anyone free، په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره بیا دا رقم شکل راځي. نو بیا تاسو لیږ لاندې راسئ. کله چې تاسو لیږ لاندې راسئ نو ګوره اوس بیا موږ ته دغه د موبایل شکل راکوي. نو دا سیم دی لکه موبایل اوس دلته چې مو هر چاته ټلیفون ورکوئ نو تاسو ټلیفون ورکولی شئ. ستاسو نمبر به نه راړوي، هغه ته به نور نمبر راړوي. نو ولر ګور دلته دا نشان چې ده، په دې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته چې اوس تاسو د هر ملک نمبر ته ټلیفون ورکوئ هغه نمبر دلته تاسو سلیکټ کړئ. نو زه راځم دلته پاکستان سلیکټ کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما پاکستان سلیکټ کړو. نو کله چې تاسو دلته ملک سلیکټ کړئ له هغه سره هغه د ملک کوډ هم راځي. نو له هغه بعد به اوس تاسو دلته د هغه چا نمبر ولیکئ و چاته چې تاسو په ناولدو نمبرو ټلیفونان ورکوئ. نو زه راځم دلته د خپل دویم موبایل نمبر کې لیکمه. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما دلته خپل نمبر کې ولیکل. دلته به تاسو د هغه چا نمبر کې ولیکئ چاته چې تاسو ټلیفون کوئ. نو کله چې تاسو د هغه نمبر کې ولیکئ سمپله بیا اوکې کړئ. نو پورته ګورو تاسو کتلی شئ چې موږ سره کالینګ روان سو. نو دغه ستاسو اوله وار اوکې کړئ، دغه تاسو 13 سکنډه درکوي. ما ته په دې وجې 13 سکنډه نه کوره ځکه دا ما مخته استعمال کړی. نو 13 سکنډه به انتظار ورته وکړئ، له هغه بعده به بیا هغه کس ته ټلیفون لاړ شي. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې ما ته ټلیفون راغلی. زه راځم کیمره راولمه او تاسو ته هغه نمبر درښکاره کومه. ګورو دوستانو دغه نمبر دغه 0331 دغه نمبر د ما نه دی، دا ناولده نمبر دی، ما ته په ناولدو نمبرو ټلیفون راغلی. نو بیرته راځم دا بیرته یې وارې کاټوم. زه کروم براوزر ته راځم، کروم براوزر خلاصوم او دغه سمپله دلته ګوره کاټوم. نو ګوره دوستانو دا ما کاټ کړئ، دا بار بار چینجېږي. یعنې اوس ګوره ما ته 0331 نمبر راوړول، بله وار چې تاسو بل چا ته ټلیفون ور وکړئ هغه ته بیا نور نمبر راوړي. یعنې دغه نمبر چې دی دغه بار بار چینجېږي او دغه له انټرنیټ سره کار کوي. که چیرې ستاسو موبایل کې انټرنیټ تیز و نو هغه کس ته زر ټلیفون ځي، او که انټرنیټ سلو لیک ټایم اخلي. نو زه به راځم بیا د نمبر ته بیا ټلیفون ورکوم او ګورئ چې دا ور کوم نمبر راځي. نو دا ما اوکې کړئ. کالینګ ګوره بیا روان سو. نو بیا لږ انتظار ورته کوو چې هغه موبایل ته ټلیفون راسي او بیا زه تاسو ته بیا هغه نمبر درښکاره کوم چې دا ور کوم نمبر راځي. نو کالینګ روان ده، لږ انتظار لا نور ورته کوو.
د ګور دوستانو ټلیفون رالی نو زه ځم کیمره راولم او تاسو ته دا ور زه نور نمبر درکوم چې دا ور کوم نمبر دی. ګور دوستانو دا ور دغه نمبر دی نو تاسو ګوره پخپله کتلی سئ تېر ورته 0331 نمبر و دا وار نور نمبر دی یعنی بار بار به دغه نمبر چینجیږي. نو ډېر اسانه ده دوستانو خالي هلته تاسو ملک ورښیاست بیا د هغه بعد نمبر لیکئ د هر چا نمبر چې ولیکئ نو هغه ته تاسو بیا په ډېرې اسانۍ سره د دغه ویب سایټ په ذریعه سره ټلیفون ورکولی سئ. او هو دوستانو دغه بالکل فری دی 1 روپۍ هم له تاسو څه نه کاټوي. ستاسو موبایل کې چې هر څومره روپۍ 1 روپۍ هم نه کاټوي بالکل مو تاسو هر چا ته په 90 نمبرو ټلیفونان ورکولی سئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.